ان الذين امنوا بشکا هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي او عمل الصالحات او نیک عملونه کړي دي او اقاموا الصلاه او قائم کړي دي منځ لرا وآتوا الزکات او ورکړي دي زکات لهم اشتدد دوی لپاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم پنځ درب خپل باندې ولا خوف عليهم نبس يروي په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن شي یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو اتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نا وذروا او پرېږدئ تاسو ما هغه څه بقي من الربا چې باقی پاتې دي د سودنا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو ایمان لرونکي فإن لم تفعلوا پس کچری اونکلو تاسو داسې کار فأذنون تیار شي بحرب من الله جګړه د الله د جانبنا ورسوله او د الله د رسول د جانبنا وان تبتم او کچره تاسو توبه وکي توبه وباسي فلکم نشتد تاسو د پاره رؤوس اموالکم اصل مال راس المال اصل مالون استاسو د پاره شته او سود چره دا تاسو ناخله لا تظلمون تاسو بم ظلم نکوي ولا تظلمون او پتاسو به هم ظلم نشي کولی وان کان او کچریوی دغه قرضداري دغه کس یعنی قرضداري ذو عسره تنگدستا فنظره انتظار کول دي یا فنظره مهلت ور کول دي الى ميسره ترد اسانتیا راتلو پوری یا الى ميسره ترد مالدار کېدو پوری وان تصدقوا او دا چې صدقه کوي تاسو صدقه وکړئ تاسو خیر لکم بهتر د تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ واتقوا یوما او اوریږئ تاسو د داسې ورځې نه ترجعون فيه چې بیرته به ګرځول شي تاسو په هغه کې الى الله د الله تبارک وتعالى طرف ته ثم توفى بیا به پوره ورکول شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه څه چې د کړی وي وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نشي کولی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اذا تداینتم بدین اذا هر کلا تداینتم چې معامله کوي تاسو بدین د قرض الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پوری فاكتبوه نو اولیکه دیلرا وليكتب او پکار د چی اولیکی بینکم پما بین دستاسو کې کاتبم بالعدل یو لیکون کې په انصاف سرا ولا يأبى او انکار دنه کوي کاتبون لیکون کې ان یكتب د لیکلونا کما علمه الله لک سرنګي چې خودلی دي ته الله تبارک وتعالى فليكتب پس پکار د چې دی لیکل وکي وليملل الذي او املاد کوي هغه کس وینا د پاره د لیکلو دی کوي هغه کس عليه الحق چې پچا باندې حق دی پچا باندې قرض دی وليتق الله او ادي یریږي د الله تبارک وتعالى نا ربه چې رب د ولا يبخس او نه دی کموي منه د هغینا شيئا سسيز فان كان الذي پس کچره وو هغه کس عليه الحق چې په د باندې حق یعنی په د باندې قرض سفيها بوقوف او کمکلو او ضعيفا یا کمزور او لا يستطيع یا دا طاقت نه لرلو ان يمل چې د املاء لکی د خپل خبره کاتب ته وایي هو ان يمل هو چې د املاء وي دغه کس فليملل وليه پس املا دی وایي وینا دی وایي د پاره د لیکلو وليه ولید د واقدار د بالعدل په انصاف سره واستشهدوا او گواهان انسی تاسو شهیدین دو گواهان من رجالکم د سړو تاسو نه فإن لم يكونا پس که چرته نوي رجلین دو سړي فرجل نو یو سړی وامرأتان او دو زنانا ممن د هغه کسانو نه ترضونا چې تاسو په راضیه من الشهداء د گواهانو نه د دو زنانه د دې د پاره دي
ان تضل احداهما کچرتا هیر شي هیر کړي یو کسا په دغه دواړو کې ان تضل احداهما دا چې هیر کړي یو کسا په دغه دواړو کې فتذکر احداهما الاخرى نو یادوي با یو د دغه دواړو نه الاخرى دی بلتا ولا يأبى الشهداء او انکار د نکي گواهان اذا ما دعو هر کله چې دوی را اوغختلی شي ولا تسأموا او تاسو سستیا مکوي ان تكتبوه دا چې اولیکي دغه معامله صغيرا او كبيرا که وړه معاملوي او که لوی معاملوي الى اجله تر خپل ما یاد پورې ذالکم اقسط دغه کار ډیر د انصاف ته عند الله د الله په نسبان دی واقوم او ډیر خصاتون کې دی درست ساتون کې دی للشهادت شهادت لرا وادنا او ډیر نږدې دی الله ترتابو دا چې تاسو به شک اونکئ الا ان تكون تجارتا مگر د لیکلو ضرورت نشته دی الا مگر دا ان تكون تجارتا چې وی تجارت حاضرتن حاضر یعنی لاس پلاس تدیرونها چې اړوي تاسو دلرا یا تدیرونها چې اخلی راخلی تاسو هغه بینکم پخپل مینس کې فلیس علیکم جناح نشته دی پتاسو باندې سګونا الله تکتبوها دا چې اونلی کې تاسو هغه واشهدوا اذا تبايعتم او گواهان اونې سه هر کله چې تاسو سودا کوي ولا يضار كاتب او تکلیف بنشي ورکولي ضرر بنشي ورکولي کاتب لکن کیتا ولا شهید او نه گواه تا وان تفعلوا او کچر تاسو دا سکارو کې یعنی یا کاتب تا او یا گواه تا یا لکن کیتا او یا گواه تا تکلیف ورکي فانه فسوق بكم پس بشک دا ګناه پتا سو باندې دا واتقوا الله او ويرګه د الله تبارک وتعالى نا ويعلمكم الله او تعلیم درکې تاسو ته الله تبارک وتعالى والله بكل شيء عليم او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې علم لرونکې دی وان كنتم او کچریه تاسو على سفر په سفر باندې ولم تجدوا او تاسو انمندلو کاتبا لکن کې فرحان مقبوضه نو د غانی سیز په قبضه کې ورکړي فان امنا پس کچرتا یقین وکي بعضکم بعض دستاسونا بعضن په بعض نور باندې فليؤد الذي اؤتمنا فليؤد پس پکار د چې ادا کی الذي هغه کس اؤتمنا چې چا سره امانت اخودل شوی دی امانته امانت خپل امانت د ادا کی کچرتا په دغه معاملہ په خبرو باندې یقین وی وليتق الله او اديريږي د الله تبارک وتعالى نا ربه چې رب د ولا تكتم الشهاده او تاسو مپټوي گواہی ومن يكتمها او څوک چې پټکی دا گواہی فانه پس بشکا فانه آثم پس بشکا دغه کس گناهگار دی قلبه زړه ده والله او الله تبارک وتعالى بما په هغه سباندې تعملون چې تاسو یې کوي علیم په هدي لله د الله تبارک وتعالى د پاره دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض او هغه سو چې په ځمکه کې دي وان تبدو او کخکارا کوي تاسو ما هغه سو فی انفسکم چې تاسو په زړونو کې دي او تخفوه یا پټ ساتي دی لرا یحاسبکم به الله حساب او کی تاسو سره الله تبارک وتعالى په دی باندې فیغفر پس معاف بکړي لمن هغه څوک معافی به وکړي لمن هغه چاته یشاء چې خوښ شي ويعذب او عذاب ورکی من هغه چاته یشاء چې خوښ شي والله على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې قادر دی آمن الرسول ایمان راوړلو رسول ایمان راوړو پیغمبر بما په هغه سیز باندې انزل الیه چې نازل کړي شو دته من ربه د خپل رب د جانبنا
والمؤمنون او مؤمنان هم ایمان قبول کړو کل آمن بالله هر یو ایمان لري په الله تبارک وتعالى باندې وملائکته او د په فرشتو باندې وکتبه او د په کتابونو باندې ورسله او د په رسولانو باندې لا نفرق مونږ فرق نکو بین احد من رسله په یو کس کې هم د رسولانو نه وقالو او اویل دی سمعنا ورد المونگا واطعنا او امن المونگا غفرانك ربنا بخنا غوالستانا ای زمونگا ربا و الیک المصیر او ستا طرف ته بیرتا درګرځیدل دي ستا طرف ته بیرتا درتلل دي لا یکلف الله تکلیف نور کوي الله تبارک وتعالى نفسا یو کستا الا وسعها مگر د هغه د طاقت مطابق لها د هغه د پاره دی ما کسبت سچ د عمل کړي دي وعليها او په د باندې دي مکتسبت سچ د خراب عمل کړي دي ربنا ای رب زمونږه لا تؤاخذنا تمؤاخذه مکه و زمونږه تمونږه منیسا ان نسینا کچری هیر کړو مونږه او اخطانا یا خطا کړو مونږه ربنا ای رب زمونږه ولا تحمل او تمګدا علينا په مونږه باندې اسرا درون بار کما حملته لکه څنګه چې تا خودلو على الذين په هغه کسانو باندې من قبلنا چې وړاندې زمونږ نو ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا تمګدا په مونږه باندې ما هغه څه لا طاقه لنا به چې نوی طاقت د هغه لا طاقت لنا چې نوی طاقت زمونږ د پاره به په هغه باندې یعنی د هغه په اوچتولو باندې واعف عنا او عفو وکړي مونږ ته واغفر لنا او بخنه وکړي مونږ ته وارحمنا او رحم وک په مونږ باندې انت مولانا اله العالمین هم ته زمونږ مالک یې فانصرنا پس مدد وکړي زمونږ على القوم الكافرين په مقابله د قوم کافرانو کې سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين